په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د هر څه د مخه باید زه یادونه وکړم دوستانو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ نوي تازه معلومات په اسانۍ ترلاسه کړئ. د کوروالي وروسته د ښځو په بدن کې رامنځته کیدونکي 6 بدلونونه. ګډه چاره د ګډ ژوند یوه مهمه برخه ده چې هر ډول ستونزه پکې په ټول ژوند په بدني او ذهني ډول ژور تاثیر کوي. په دې ویډیو کې په هغو 6 ټکو خبرو کوو چې د ګډې چارې د ترسره کولو وروسته په بدن کې رامنځته کیږي. په عام ډول وروسته د ګډې چارې یو څه مینه، محبت او دا ډول خبرې کیږي، او که حالت سم وي، هر څه نورمال وي او د خوب وخت وي، نو ځینې جوړې ویده کیږي، اما ځینې وخت په بدن کې بعضې نامنتظره حالت رامنځته کیږي. په ښځو کې د شرمګاه، بخار، درد او یا ډېر لمدوالی د دې سبب کیږي چې ښځه ښه احساس ونه لري. په دا ډول حال کې کیدای شي ستاسې ذهن د ګډې چارې په واسطه ښه آرام شوي وي او ښه ماړه شوي یاست، مګر د بدن دا ډول ځینې عوارض تاسې ته پوره آرام ته نه پرېږدي. د لیکنې په دوام کې ځینې جالب حالات بیانوو چې وروسته د ګډې چارې څخه رامنځته کیږي. ډېر خلک وایي چې په ګډه چاره کې درد شتون نه لري، خو ځینې وختونه چې دا وختونه ډېر کم نه وي، درد رامنځته کیږي. په ځانګړي ډول د میرمنو په شرمګاه کې دا دردونه بیلابیل سببونه درلودلی شي. په دې صورت کې کله چې چاره پای ته ورسیږي، نو کیدای شي میرمن په خپله شرمګاه کې ځینې درد او یو ډول نیول کیدل د عضلاتو حس کړي. د ډاکټرانو د حقونو او د بشر د حقونو فعال جینیفر اشتون په دې اړوند وایي ګډه چاره او فزیکي تماس د دې سبب کیږي چې د بدن د اکسیټوسین هورمون خوشې کړي، او دا هورمون د ښځینه د شرمګاه د انقباض یا راټولیدو سبب کیږي. د جینیفر په خبره سټرس، وارخطایي، د شرمګاه وچوالی او ځینې ناروغۍ کیدای شي د دې سبب شي چې ښځې د ګډې چارې په مهال درد احساس